عزتمند مسلمانان رونو دا پنځلسمه وظیفه ده چې مونږ تاسو لپاره درکو. الحمدلله هر ورځ مونږ تاسو لپاره وظایف درکو او د ماښام د مونځ نه پس دا مونږ اپلوډ کوو. نو دا وظایف دا ګورئ او نن مونږ تاسو ته یوه وظیفه درکو د یا ودود وظیفه دا تاسو شروع کړئ. الله جل شانه به وسره ستاسو ټول مشکلات ختم کړي. الله جل شانه به وسره ستاسو جایز حاجتونه دا به پوره کړي. عزتمندو ورونو په دې وظیفه باندې ځان پوه کړئ او زموږ دا ویډیو د الله د رضا لپاره لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او وظیفه دا په صحیح طریقې سره کوئ، ځکه چې اکثر تاسو دا خبره کوئ او زه اورم وي زموږ وظایف دا کار نه کوي. نو چې څوک هم تاسو له وظیفه درکوي د هغې هغه بیان دا تر اخره پورې اورئ. په وظیفه باندې ځان پوه کوئ چې طریقه درته څنګه ښودلې ده، څومره تعداد وظیفه یې درته ښودلې ده. نو راځو وظیفې طرف ته. د ټولو نه مخکې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ووایئ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند ورونو دا وظیفه خپل نور ورونو بیګانو سره په مخکې باندې شیر کړئ چې د هغې هم پیدا وشي. ویډیو چې تاسو څومره لایک کولی شئ لایک یې کړئ. ستاسو د لایک د وجې به دا بل مسلمان ته په مخکې باندې لاړ شي، نو تاسو له الله جل شانه اجر درکړي. راځو وظیفې طرف ته. وظیفه د یا ودودو دا به مونږه د سحر د مونځ نه پس کوو یا یې د ماسخوتن د مونځ نه پس کوئ. په دې دواړو ټیمونو کې تاسو ته هر یو ټیم د اساني نو دا وظیفه دا به تاسو وکئ. لومبی به تاسو د مونځ درود شریف ووایئ یوه پیره، بیا به تاسو یا ودودو 1000 مرتبه دا به تاسو ووایئ. په اخره کې بیا به تاسو د مونځ درود شریف یوه پیره ووایئ. دې سره به ستاسو وظیفه دا به پوره شي. ستاسو به وایئ چې دا به مونږ څومره وخت کوو، دا به تر هغې وخته پورې کوئ چې تر څو پورې ستاسو مشکلات ختم شوي نه دي او ستاسو جایز حاجتونه دا پوره شوي نه. عزتمند ورونو بیا به تاسو دوا غواړئ. د دوا نه مخکې به درود شریف ووایئ او چې درود شریف ووایئ خپله دوا به غواړئ مشکلاتو حاجتونو لپاره. په اخره کې بیا به تاسو یوه پیره درود شریف ووایئ. نو دې سره به ستاسو وظیفه هم پوره شي او دوا به هم پوره شي. عزتمند ورونو او د دوا نه مخکې او وروستو چې درود شریف وویل شي هغه دوا د الله جل شانه نه رد کوي. الله جل شانه دا ښه دوا دا قبلوي. عزتمند ورونو انشاءالله په دې چینل کې به تاسو ته نور وظایف هم ملاویږي.